ابو ذر غفاري صاحب راغی نبی کریم علیه السلام سے پوښتنه وکړه صحابه قربان سم داسې پوښتنې یې کولې چې هغه د امت دپاره عبرتونه او درسونه شول. ابو ذر غفاري راغی نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې یا رسول الله زه په قرآن کې بار بار د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام صحیفې اورم. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. د سورة الاعلى چې کوم مضامین بیان شول الله عز وجل فرمایي دا مې په قرآن کې درته ذکر کړل. دا خبرې د موسی علیه السلام په صحیفو کې هم راغلي وې، دا خبرې د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې هم راغلي وې. ام لم ينبأ بما في الصحف الاولى ام لم ينبأ بما في الصحف الاولى. آیا تاسو خبره اس کیا چې د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې څه راغلي و؟ ابو دا زموږ تر لاوبالي پرې درښیم چې موږ چیرې او چیرې روان یو. هغه نقطې ته راځم، هغه مقصد ته. ابو ذر غفاري راغی نبی کریم علیه السلام ته چې یا رسول الله دا د ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام په صحیفو کې وچی شي. قال نبی کریم علیه السلام فرمای كانت عبرا كلها. د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په صحیفو کې چې سره هغه عبرتونه و. نن عبرت باید موږ واخلو ترڅو بله ترابه د نیل شیش پکښې وه. ابو ذر غفاري وایي چې یا رسول الله یو شی ستا سره شته؟ اول وکړي. د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې دغه راغلي وه عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح. سبحان الله. وایي زما تعجب پر هغه انسان باندې دی چې د ده یقین دی چې ما ته مرګ راځي، بیا هم دی سهار و ماښام خوشحاله زندګي کوي، په مزو چکچو کې زندګي کوي، داسې زندګي کوي لکه ګر سره چې مرګ یې نه پوهېد. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. واورئ كان النبي صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. نبی کریم علیه السلام چې به چا ولیدی داسې فکر بې پروا کوي چې دی همیش په غمو کې ډوب تللی دی. د مسلمان زندګي خو هغه ده، د مسلمان زندگی خو هغه. یو چا په واتساپ کې میسیج راته رسولی چې الله پاک په قرآن کې فرمایي چې دا مځکې و اسمانونه ما ټول د انسان دپاره پیدا کړي دي او انسانیت خو داسې لږ وخت کې چې آباد شوی دی او بیا دا چې دا درې حصې مځکه درې حصې اوبه دي، په دا درې حصې کې یوه وچ دی، په دې وچ کې پر یو معمولي پر معمولي ځای باندې انسان آباد دی. بعضې کسان هغه ته ما په جواب کې ویل زما ملګری دی انجینر صاحب دی، ما دغه سوالونه نه دي مناسب. دغسې سوالونه په ټولنه کې الحاد زنديق هغه کسان چې په دین کې شک او شبهه ورته پیدا وي د نورو مسلمانانو ګوره فیسبوک کې مستعار ایډیانې جوړي، مستعار ادرسونه جوړي، غواړي د مسلمانانو عقیدې ورخرابې کړي. نو مال د دې دوه جواب دي. دا عجب ښه ترتیب دی. شیخ الهند رحمه الله یو عادت درلودی. شیخ الهند صاحب، شیخ الهند خو مې درته ښوولی دی. شیخ الهند څوک دی؟ څوک چې پېژني هغه دې وپېژني. بعضې کسان یې اوس هم ناخبره وي، رسنۍ استعمالي ناخبره وي. شیخ الهند دغه طبیعت درلودی چې چا به سوال وکړي د به ورته کتل که به سوال غرضي و دی بیا الزامي جواب یې ورکوي، بس بیا سړی اریان کوي. او که به سوال لږ دغه و چې دی بیا لږ سره راکشېش وي بارې بیا نو حقیقي جواب ورکوي. شیخ الهند ته یو سړی راغی چې زما سوال دی، مشکل خو به نه وي. شیخ الهند ته یو سړی راغی زه سوال لرم. ما بول څنګه؟ ول په حدیث شریف کې ما اورېدلي دي، ما به دا نه درته کړې ده کیسه. په حدیث شریف کې ما اورېدلي دي چې حضرت عمر رضی الله عنه پر کومه کوڅه راځي شیطان تېښته ځینې کوي. دا به مې نه کړې، که مې کړې دلته مې نه ده کړې. شیخ الهند ته چا پوښتنه وکړه چې حدیث داسې راته وایاست چې نبی کریم علیه السلام فرمایي چې پر کومه کوڅه عمر را روان رضی الله عنه شیطان د هغې کوڅې څخه تښتي. ما ته سوال دا راپیدا دی چې ګوره دا څنګه ترتیب دی؟ د نبی کریم علیه السلام په باره کې نه راځي، د ابوبکر صدیق صاحب په باره کې دا فضیلت نه دی راغلی چې رسول الله پر کومه کوڅه راځي شیطان تښتي، ابوبکر صدیق صاحب چې پر کومه کوڅه راځي شیطان تښتي، لیکن د حضرت عمر صاحب په باره کې راځي شیطان تښتي. د دې څه داسې یو شک ما ته راپیدا دی لکه د حضرت عمر صاحب درجه چې تر دوی بالای، او حال دا دی چې د ابوبکر صدیق صاحب درجه ده بیا وروسته د حضرت عمر صاحب درجه ده. شیخ الهند به وایي داسې کله کله څه طبیعت راښیي. وایي شیخ الهند ورته وویل چې ورسه دا پوښتنه د شیطان څه وکړو زما څه ولي کوي، زه څه په خبر یم. ورسه شیطان راټینګ کړه، هغه ته وایي چې څه وجه ده چې عمر پر کومه کوڅه راځي تېښته کوي او رسول الله او صدیق چې راځي نه کوي. بیا ته وایي الزامي جواب. چې دی الزامي جواب نو بیا ته الزامي جواب هغه بیا د شاعران کې وایي دا ته څه پوښتنې کوي. بیا دې ورته وویل چې اصل خبره دا ده چې دا مزاجونه دي. الله عز وجل حضرت عمر صاحب ته د هیبت د جلال طبیعت ورکړی و. نبی کریم علیه السلام ابوبکر صدیق صاحب ته الله عز وجل د جمال او د نرمۍ طبیعت ورکړی و. دا طبیعتونه الله ویشلي دي. بعضې طبیعتونه جلالي وي، قهري وي، دبدبه او رعب لري، فلانکی تر دی پېژني او دی دی، او بعضې طبیعتونه جمالي وي، بعضې طبیعتونه چې جمالي.
نو لہذا د دې څه نه لازمه چې دا در تمر سب درجه تر هغه غټ دا طبیعت دی نو دغه طبیعت دی د دې چشتي دا طبیعت نو ما څه درته ول مال په دې پیغام کې تل کلیو چې ګوره دا څنګه طریقه ده تر اوسه مځکه نه د ابلادور مځکه الله پاک پیدا کړی ده او دا انسانان لږ دي نو مال دا خو د الله پاک کار دی نو یقینا دا دغه جواب دی چې دا پښتنه واست الله پاک سره وکړي چې الله پاک دا څنګه دا ترتیب کړی دی او بل خبرداري وخت به د سراسي دغه منطقي بم د انسانانو ډکې سي دا ورسه چین ته پر انسانانو پابندي لګولې وای ډیر سول بالا یو وخت به د سراسي د منطقي بم ډکې سي او بل خبردار دا منطقه چې الله پاک دونه پیدا کړی دا او مخلوق لږ دی دا د الله عزوجل پر سخاوت دلالت کوي زه به تاسو ته د نن مثال درکړم موږ تاسو فکر کړی بعضی کسان چې په طبيعت کې سخاوت لري تاسو فکر کړی 15 کسې ملمانه کړي خرڅ د 500 کسانو ورته نیولې اوس ګور پر بنده باندې اشکال راځي چې اسراف دی وکي ناروا دی وکړه الله عزوجل د اشکال خلاص دی ما ته فقط د دې واتس اپ په لیکلو په ځای ما ته فقط یو جمله ولیکل لا يسأل عما يفعل ويسألون عما يفعلون الله عزوجل په قران کې فرمایي زه چې ارڅ کوم زما څخه څوک پوښتنه نشي کوي زه چې ارڅ کوم زما څخه څوک پوښتنه نشي کوي دا سوال د بیا عقلي پر بنیاد کیږي او مخلوق چې ارڅ کوي زه پوښتنه نه کوي نو الله عزوجل پیدا کړی لازم یو جواب یې دار اجداد الله عزوجل پر سخاوت او پر کرم پر جواب دلالت کی او بل جواب داری چې ګوري حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي د ادنا جنتی واوري تر ټولو ادنا جنتی چې جنت تولار سي الله عزوجل په دومره ځای په جنت کې ورکړي لکه لسواره د دنیا او ما فيها لسواره د دنیا او ما فيها نن دا یو تحقیق ماولی دی په ورسنۍ کې چې یو ستوري یاد کړ د ستوري نوم یې چې هغه ستوري 1400 واره تر مځکې غټ دی او بیا د المرز د افتاب ځکه د شمس لري زر واره تر هغه غټ دی ادنا جنتی ته الله عزوجل په قران کې دومره ځای ورکی په جنت کې ادنا جنتی ته په جنت کې الله عزوجل دومره ځای ورکی لکه لسواره دنیا او ما فيها بیا خو سوال پر وکړي چې په جنت کې ولې دونه ځای ورکی دا خو د الله نظام دی دا خو د الله عزوجل چی دی ورکړه نو عجبت لمن ايقن بالموت زه تعجب پر هغه چا کوم چې د مرګ یقین لري کیف يفرح دی څنګه خوشاله کیږي عجبت لمن ايقن بالنار كيف يضحك زما تعجب پر هغه چا دی چې د دوزخ یقین لري بیا هم خاندي عجبت لمن راى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يطمئن اليها واوري هغه کسان چې میراث یې تر خېټه لاندې کړی دی هغه مځکه چې لاندې کړی دی هغه دی واوري عجبت لمن زه تعجب پر هغه چا کوم راى الدنيا دنیا ویني د جنازې دی روزانه پورته وښته کو رأت دنیا وتقلبها باهلها دا دنیا او د دنیا نازوانی ویني کیف یطمئن الیه د څنګه په دنیا کې د اطمینان ژوند کوي عجبت لمن ايقن بالنار كيف لا يعمل زه تعجب پر هغه چا کوم چې دی د حساب او کتاب یقین لري بیا هم چې عمل نه کوي نو بار الله تم وخت خبرې ډېرې سولې الله عز وجل دې پر کړو خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد